خبره وره خبره وره ګوره دا ګاډی وتښتېد تاسو کتی شئ او زما سره غم مه کوئ زما سره اوسئ زما سره خپل ګاډی دی زه به د دو ځای ته په هر جوړ شي ځان رسومه. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، د رمضان المبارک عظیمه میاشت ده. تاسو کتی شئ دا زنانه ده او د روژې په دې میاشت کې دا هره ورځ روزي او قسمه قسم ګاډي پې تیریږي را تیریږي چې د کم ګاډي سره ډیل وشي او خبرې وشي نو هغه ګاډي ته وخیږي او خپل ځای ته یې بوځي. اوس دا ګاډی داسې تیر شو بیا لاړو او بیا پسې دی راواپس کېږي. زه بالکل د دونه لږ پناه ولاړ یم، کوشش کوم چې په دې کیمرې تاسو ته رانږدې کړم. په دې زنانه پسې دا ګاډی راوګرځېدو، اوس داسې پې تیر شو بیا پې راوګرځېدو او داسې مختلف د دې متعلق ما ډېرې لویې خبرې اورېدلې دي. دا تاسو کتی شئ، زه کوشش کوم چې په دې کیمرې تاسو ته رانږدې هم کړم، ځکه چې لږ پټ ورته د غر نه شاته ولاړ یم چې ما ویني دا سره دې کس اوس خبره روانه ده، ډیل روان دی. ګورو چې څه کېږي. ګوره خبره ورسره وشوه او ګاډي ته یې وخېجوله. اوس زه کوشش کوم چې زه پسې نږدې لاړ شم او تپوس وکړم زما سره اوسئ. ګوره دا ګاډی دی، ګوره که تپوس وکړم هلکه وروره خبره وره خبره وره. ګوره دا ګاډی وتښتېد، تاسو کتی شئ او زما سره غم مه کوئ، زما سره اوسئ، زما سره خپل ګاډی دی، زه به د دو ځای ته په هر جوړ شي ځان رسومه. ګرانو قدرمندو، زنانه او هلک دلته کې راغلي دي. قاري صاحب ولې خیر شه؟ دلته یو زنانه او هلک راغلو او راغلي راځئ. قدرمندو تاسو کتی شئ. قاري صاحب دا زه څه وینم، ستا مسته څه دی؟ د مقصد تپوس خو به زه د دې ابۍ نه کوم. السلام علیکم ابۍ. وعلیکم سلام. څه بخیر دی ابۍ؟ زه تاسو اکثر په دې روډونو په مختلفو موقعو نه ما چې ګاډي ځي راځي چې د کم ګاډي سره ستاسو ډیل وشي نو تاسو هغه ګاډي سره وخېجئ، د کم ګاډي سره چې ستاسو ډیل ونه شي نو هغه ګاډی ستاسو نه لاړ شي. او دلته کې زه دا منظر بل شانتې وینم. بچوړیا زه ډېر ګناهګار یم او د الله د رضا کولو دپاره کوشش کوم که الله تعالی په دې میاشت کې زما مغفرت ونه کړو نو بیا مې بخښنه ډېره ګرانه ده زویه. وایي زه پوهه نه شوم بچیا. بیا د هرې روژې په میاشت کې ما دا خپل عادت جوړ کړی دی چې د دې روډ په غاړه ولاړ یم او قسمه قسم ګاډي ودروم او مستحق غریبانان خلک او مدرسې ورته په ګوته کوم او راشن یې پې اخلم او بیا ورله وړم چې څوک راته ودرېږي لاړه شم ورسره ځای ورته وښیم او څوک رانه داسې لاړ شي. بس دا زما کار دی بچیا چې هلته په روډ هم تاسو ولیدو او دلته په مدرسه کې هم وینئ. ابۍ زه بخښنه غواړم، ته چا غلط بیانوي، زما ذهن بل طرف ته بولی و. بچوړیا ما بخښلی او راځه چې یو شو او د دې روژې برکتي میاشت کې د غریبانانو اواز اوچت کړو او د خولې نواړۍ ورسره نیمه کړو. او راځه بچوړیا چې د دې غریبانانو خلکو اواز اوچت کړو. راځه بچوړیا راځه. السلام علیکم ګرانو قدرمندو، زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې د چا متعلق هم څه خبره واورئ نو دا فیصلې کولو نه مخکې د هغې تحقیق کوئ، معلومات کوئ. د چا غلط بیانۍ په وجه باندې اکثر موږ ګورو په سوشل میډیا باندې د ډیرو خاندانونو د ډیرو عزتمندو خلکو بېعزتیانې وشوې او د هغو ډېر نقصانونه مخې ته راغلو. زموږ د ویډیو دویم مقصد دا دی چې د رمضان مبارکه میاشت ده، د ثوابونو میاشت ده، د روژو میاشت ده، خو د دې سره سره که موږ سوچ وکړو داسې مستحق ماشومان مدرسې چې په هغې کې یتیمانان بېوسه سبق وایي نو موږ له پکار دی چې د خپلې خولې نوړۍ خپل راشن د دې مدرسو سره تقسیم کړو. په یو علاقه باندې داسې ګاونډیانې یتیمانان دي کونډ دي د هغو سره مرسته وکړو. زما دا پیغام چې دی څومره حده پورې تاسو شیر کولی شئ نو دا صدقه جاریه ده. او په کومه مدرسه کې چې زه ولاړ یم د دې مدرسې واتساپ نمبر کنټیکټ نمبر به هم په ویډیو له پاسه لګېدلی. د دې مدرسې سره هم تاسو مرسته کولی شئ، ولې چې دا مدرسه چې موږ ویزټ کړو په دې کې ډېر مستحق یتیمانان بېوسه سبق وایي نو په دې ثوابونو کې به زموږ شرکت وي. د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازه غواړم. د الله فامان. د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سوات واین ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ.